تاسو به خپل د ابشر پاسورډ چې دی هغه به تاسو څنګه چینج کوئ. ډېر ملګرو ماته میسیجونه کړي دي چې هغوی موږ نه د ابشر پاسورډ هیر شوی دی. دغه پاسورډ چې دی دا موږ څنګه معلومو. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به خپل د ابشر پاسورډ چې دی دا به تاسو څنګه چینج کوئ. که چېرته تاسو نه هم خپل د ابشر پاسورډ هیر شي نو دغه طریقې سره تاسو خپل د ابشر پاسورډ چې دی هغه ریسټ کولی شئ. په ټولو کې اول دا ویډیو لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره راوړو. تاسو به خپل د ابشر پاسورډ چې دا به تاسو څنګه چینج کوئ. خپل ابشر چې دی هغه به اوپن کړئ. بیا لاندې تاسو ته ښکاري فارګټ پاسورډ دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو بیا به تاسو دې پیج ته راولي. دې پیج کې به تاسو دا لغونې زوم کړئ. دې چې کله تاسو راویسئ دلته به تاسو خپل د اقامې نمبر ورکړئ. دلته د اقامې نمبر ورکړه لاندې به خپل د موبایل نمبر ورکړئ. موبایل نمبر چې ورکړه لاندې د خانه کې دا کوډ نه دی دا کوډ به ورکړئ 4904 4904. دا چې مکمل تاسو فیل کړه نو اوس په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. نیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کړه دلته به تاسو نو اوس غواړي لږ ډیټیل دې لاندني سلیکټ ون باندې به کلیک کړئ. دا کومه خانه چې ده دې کې به پاسپورټ باندې کلیک کړئ او لاندې چې دی انسر کې به تاسو خپل د پاسپورټ نمبر چې دی هغه به ورکړئ بیا به نیکسټ باندې کلیک کړئ. نیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو اوس دا ښکاري ستاسو د ابشر نمبر باندې به کوډ راشي. دا ماته کوډ راغی 6343 6343. دغه نمبر چې دی دا زما په دې ابشر کې رجسټر دی 6343. بیا به تاسو اوکې باندې کلیک کړئ. اوکې باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو اوس دلته تاسو ته وایي چې خپل نوی پاسورډ چې دی هغه انټر کړئ. نو اوس په ځان له یو نوی پاسورډ ورکړئ. ښه دا پاسورډ اوس ما ورکړ نو اوس به زه اوکې باندې کلیک کړم. اوکې باندې چې ما کله کلیک کړ نو دا تاسو ته ښکاري زما پاسورډ چې دی هغه چینج. دا تاسو ته ښکاري The password has been changed successfully. نو دغه طریقې سره تاسو خپل د ابشر پاسورډ چې دی هغه چینج کولی شئ.